یو جسم ډېر ته رالنډ شي ګورل ته د وارننګ ورکوي ډېر لنډېږي نو خطر حالت د کمپیوټر ساينس پوهنځي کوم مفاهیم دي په دې کې ځای پر ځای کړي تر څو پر وتوانېدي چې داسې یو شی دې جوړ کړي. دلته دې کې څلور قسمه مزایل لګول شوي دي چې دغه لومړي چې دي یا په اوبو کې چې نور کښتیان د هغې د ویشتلو او د اوبتل د ویشتلو لپاره استفاده کوي. د دې پرو یا دا موټر په واسطه باندې دا یو اړخ او بل اړخ ته تاویږي. برخه کې چې دی د مختلفو وسایلو لکه ESP 32 چې د دې کښتۍ ټول کنټرول په لاس کې لري. السلام علیکم پامیر هندارې قدرمن لیدونکو ستړي مشئ جوړ په خیر په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ. لیدونکو زه سراج الدین پژواک یم او نن په داسې یو ځای کې ولاړ یم چې دا یو علمي مرکز دی او له دغه ځای څخه ځوانان فکر اخلي، له دغه ځای څخه ګران افغانستان ودانېدلی شي. نو الفلاح پوهنتون ته راغلی یم. دلته یو ځوان، هغه ځوان چې د کمپیوټر ساینس پوهنځي محصل دی، نو یوه کښتۍ جوړه کړې ده چې کنټرولېږي د کمپیوټر څخه. نو د ده سره خپرونه لرو، مکمل جزئیات به تاسو ته په دغه خپرونه کې راواخلو. راځئ لیدونکو راسره پاتې شئ، دا خپرونه د پیل نه تر پایه پورې تعقیب کړئ. راځئ کتونکو ځانګړې مرکه ورسره لرو. په لومړیو کې ځینې شاټونه وګورئ، له هغې څخه وروسته د انجینر صاحب سره مرکه لرو او د کیمرې برخه کې راسره ملتیا محمد عاګل اتل کوي. بیا هم خوږو لیدونکو ستړي مشئ جوړ په خیر. تاسو ته مې انټرو کې یادونه وکړه چې د الفلاح پوهنتون د کمپیوټر ساینس یو تکړه محصل یوه کښتۍ جوړه کړې ده. عملاً تاسو ګورئ چې زموږ مخې ته ایښودل شوې ده، ورسره یو لیپټاپ کمپیوټر چې دا له دغه ځای څخه کنټرولېږي. نو راځئ دغه محصل سره خبرې وکړو. دا زموږ د وطن ویاړ او افتخار دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره مننه. خوشحاله اوسېږي. لیدونکو ته ځان ور وپېژنه. زه شفیع الرحمن د ننګرهار ولایت د بټي کوټ ولسوالۍ اوسېدونکی او فلحال د ننګرهار د الفلاح پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي د دریم سمسټر محصل. ماشاءالله ماشاءالله. شفیع جانه لږ نږدې شه، که ما نه خو ډارېږې نه؟ نه. ښه ډېر ښه. شفیع جانه تخلص یې څه دی؟ تخلص مې مومند دی. مومند، شفیع الله مومند. مومند صاحب ډېر زیات خوشحاله شوم چې داسې څه جوړ کړي دي چې ټول هېوادوال در باندې ویاړي. کور د ودان د لومړۍ پوښتنې په شکل باندې د دغې پروژې د جوړولو هدف د لیدونکو ته لنډو کې وړاندې کې مهرباني به دي. مننه چې موږ ته وخت راکړه. زما لومړی هدف د دې پروژې څخه دا و چې مثال زه څنګه کولی شم داسې یو سیسټم جوړ کړم چې هغه اټومیټک وي یا د کمپیوټر لارې کنټرول شي. خو هغه اصلي هدفونه چې خلکو یې پوښتنې هم کړې وي چې مثال د دې کښتۍ اصلي هدف څه شی کیدی شي. دا چې موږ سمندر ته تر اوسه لار نه لرو، مګر موږ یو څو پوینټونه نور لرو چې هغې څخه موږ په دې کې استفاده کولی شو. مثلا په راتلونکي کې که چېرته دې غټې سویا باندې جوړې شي دا سیسټمونه، نو په نورو هېوادونو باندې خرڅېږي هغه چې سمندر ته لار لري. او بل طرف ته که چېرته د افغانستان هېواد غواړي د نورو هېوادونو سره په فوځي یا دغه سیسټمونه برابر کړي، نو په هغې کې هم استفاده کېدلی شي.
بالکل ډیره مننه خوشاله اوسئ که په لنډو کې دغه لیدونکو ته واضحه کړئ چې په دې کوم مواد استفاده شوي مهرباني مننه په دې کې چې د دوه ډوله مواد یا دوه ډوله شیانو څخه استفاده شوي چې لومړی د سافټویر برخه ده چې د سافټویر په برخه کې موږ د HTML CSS او جاوا سکرپټ څخه استفاده کړې تر څو یو انټرفیس د دې لپاره برابر کړو او بل طرف ته په هارډویر برخه کې چې د مختلفو وسایلو لکه ESP32 چې د دې کښتۍ ټول کنټرول په لاس کې لري او هغه پروګرام کیږي نو هغې څخه استفاده شوې ده همدارنګه الټراسونیک سنسر چې د رادار دپاره استفاده کیږي او ریلی دی چې د مزایلو د لوړ ولټیج ورکوي تر څو هغه فایر شي او همدارنګه نورې موټرې استفاده شوي دي کوچنۍ موټرې چې د هغې حرکت کنټرولوي د دې کښتۍ کنټرول په اتومات ډول دی که نه لین مین خو نه لري نه وایرلیس ډول سره دی او دا د کمپیوټر لارې کنټرولېږي کمپیوټر لارې کنټرولېږي او دا کومې اپلیکیشنې چې دي دا تا جوړې کړي ورته بالکل دا کوم اپلیکیشن نه دی دا یو انټرفیس دی که نه البته دغه د کمپیوټر ساینس په ځینې اصطلاحاتو موږ نه پوهېږو لیدونکو هغې بښنه کوئ نو مهرباني وکړئ نه د دې دپاره یو سرور جوړېږي چې د هغې سره د دواړو کانیکشن کېږي د هارډویر راغوستل کېږي د کمپیوټر سره کنیکټ کېږي نو ما مخکې بیا دا ونه وکړې چې هلته دې کې یو ډیوایس لګېدلی چې هغه پروګرام کېږي او وروسته بیا دلته د انټرنیټ لارې دی او مشخص IP لارې دې سره کنیکټ کېږي ښه ډېره مننه خوشحاله اوسئ لیدونکو دا کښتۍ ده او همدارنګه کنټرولېږي له کمپیوټر څخه نو دغه انجینر صاحب اوس لږ وضاحت د دې په تړاو وړاندې کړي چې دلته چې کوم ځینې جوړښتونه ښکاري موږ خو هسې هم نه پېژنو خو دا به در وپېژني نو مهرباني وکړئ انجینر صاحب د هره برخه بېله بېله لیدونکو ته ور وپېژنئ مهرباني صحیح لومړی خو به د حرکت څخه شروع کړو چې د دې پرو یا دا موټر په واسطه باندې دا یو اړخ او بل اړخ ته تاوېدلی شي بل دلته شاته چې دا کوم موټر پکې لګول شوی دی دا د اوبو سره تماس کوي او په دې په فشار سره دا مخکې حرکت کولی شي البته وروسته هم تلی شي دلته دې کې څلور قسمه مزایل لګول شوي دي چې دغه لومړي چې دي د یا په اوبو کې چې نورې کښتۍ د هغې د ویشتلو او د اوبتل د ویشتلو دپاره استفاده کېږي یا سبمیرین چې ورته په انګلیسي کوي او همدارنګه دغه مزایل چې دي د هوا ویشتلو دپاره استفاده کېږي دلته شاته دا مزایل هم دا دواړه یو کار کوي نو دلته یو بل مزایل هم پکې لګول کېږي خو هغه موږ مخکې استفاده کړی دی په مخکې ټیسټ کې نو هغه اوس نشته دی نو بیا موږ کولی شو ریلوډ وکړو صحیح ده بل طرف ته دلته دا یو الټراسونیک سنسر دی چې مثال کله په هوا کې شی ګرځي یا دې ته رالنډېږي نو بیا دا ډیټیکټ کوي او ډایرکټ سیسټم ته خبر ورکوي یا کمپیوټر ته چې دلته یو څه را روان دي نو هلته بیا دلته ښکاري چې مثال که چېرته یو شی رالنډېږي نو دلته د وارننګ علامه ورکوي که چېرته ډېر زیات رالنډېږي کښتۍ ته نو دا بیا دلته ډینجر حالت ورکوي نو په دې کې چې دی بیا کوم کښتۍ چلوونکی چې دی تصمیم نیسي چې مثال یا کښتۍ بچ کړي یا د مزایل په فار کولو سره هغه کوم شی چې خطرناک دی هغه له منځه یوسي او بل دې کې دا یو انټن لګېدلی دی او همدارنګه په داخل کې نور دغه دی چې هغه پټ دي ځکه چې هغه موږ هارډویر کړي دي نو دغه کښتۍ دې په څومره وخت کې جوړه کړه تقریبا دې خو څه د پاسه 2 میاشتې وخت ونیو خو لکه څنګه چې زموږ یو هارډویر وسوځېده نو د هغې له امله دې وخت زیات ونیو چې هغه موږ بیا بل راوغوښت او بیا مې پروګرام کړ د کمپیوټر ساینس پوهنځي کوم مفاهیم دي په دې کې ځای پر ځای کړي تر څو پر وتوانېدي چې داسې یو شی دې جوړ کړي مفاهیم څخه لومړی چې دا د DLD سره ډېر رابطه لري او د پروګرامینګ سره DLD کې دغه لاجیک استفاده کېږي چې مثال موږ څنګه کولی شو چې د کمپیوټر لارې ته فشار ورکړو اول د هارډویر پوه شي چې مثال زه باید څه وکړم نو دلته پروګرام شوی دی او هلته لاجیک آن او آف دی که نه نو دې کې مختلف لاجیک استفاده شوي دي یا ګیټونه استفاده شوي نو دا د دې سره د دې کنیکشن دی بل په دې کې پروګرامینګ شوی دی پروګرامینګ کې د C++ پروګرامینګ چې دی هارډویر موږ پروګرام کړی دی چې هغه په دې کښتۍ کې موجود دی بل موږ بل کوډ چې کړی دی د ویب دپاره چې HTML CSS او جاوا سکرپټ پکې استفاده شوي هغه دلته دا انټرفیس موږ ته ښیي چې مثال یو هغه یوزر یا دا مثلا کښتۍ چلوونکي ته ډېر په اسانۍ سره هر څه وښکارېږي چې دې کې بیا د ټچ سهولت هم شته دی او د دې کمپیوټر لارې هم کنټرولېږي ډیره مننه خوشحاله اوسئ کور د ودان چې موږ د خپل قیمتي وخت راکړ او بل لومړي ځل لپاره چې دا کښتۍ تا جوړوله حتما انسان سره یو فکر پیدا کېږي یا مطلب یو استاد ورته خبره وکړي یا مطلب کوم ځای کې وګوري تا سره دا فکر څنګه پیدا شو
ما سره فکر د مکتب د دورې څخه و چې هلته هم ما داسې یو سیسټم جوړ کړی و د کښتۍ ته ورته خو البته هغه د ریموټ لارې کېده خو دومره ایډوانس نه و لکه دا چې ما جوړ کړی ځکه هغه کې کمپیوټر او د پروګرامینګ کوم دغه نه و استفاده شوي نو بیا د هغې څخه وروسته چې ما دلته پوهنتون شروع کړ نو د پروګرامینګ او د ډي ایل ډي مضامین په لوستلو په وخت کې ما سره دا فکر پیدا شو چې اوس د دې څخه د استفادې ځای کم دی نو هغه دا و چې ما مطالعه وکړه دې په اړه او زه په دې وتوانېدلم چې داسې یو سیسټم جوړ کړم چې د هغې پروګرامینګ څخه پکې استفاده وکړم او داسې یو د ټولنې یا د یو هغه دپاره ښه اوسي بالکل دغه کښتۍ له کمپیوټر څخه مطلب څومره لرې مسافه کې دا کنټرولېدلی شي دا خو اوس د وای فای سیسټم دی که نه تقریبا د 15 یا 30 متر پورې دا کنټرولېدی شي خو که چېرته په آینده کې موږ دې سره د انټرنیټ سیسټم برابر کړو او بل یوه ستونزه هم دا وه چې مثال په هغې وخت کې ما غوښتل چې دا د انټرنیټ لارې کنټرول کړم خو بیا هغه ډیوایس نه شو کولی چې هغه دومره برداشت ولري نو بیا په همدې خاطر ډیوایس هم وسوځېده زما کښتۍ ډېره او بل دا کښتۍ څومره په اوبو کې پاتې کېدلی شي د چارج له تقریبا دا اوس کولی شي 3 ساعته 4 ساعته پورې دوام وکړي کله استفاده او بل د پوهنتون رهبري د دغې په جوړونه کې تاسو سره څومره همکاري او مرسته کړې مرستې په تړاو به یې دا ووایم چې موږ ته لپاره یو ډېر ښه ماحول برابر کړی داسې یو هارډویر لیب یې برابر کړی چې موږ ته دا زمینه برابره کړه چې موږ په خپلو پروژو باندې کار وکړو او د دې د لیب د ډېرو شیانو څخه موږ استفاده وکړه او دغه ډول پروژې موږ برابرې کړلې ډېره مننه خوشحاله اوسئ کور د ودان چې موږ ته د خپل قیمتي وخت راکړ لیدونکو انجینر صاحب کښتۍ چالانه هم کې حرکت به هم وګورئ خو د خپل حکومت نه په وروستیو کې ستاسو غوښتنه که چېرته تاسو ته په جګه سطحه باندې امکانات برابر شي نو فکر کوئ چې یو غټه کښتۍ به جوړه کړئ ولې نه خو داسې ده چې موږ کولی شو نور سیسټمونه یا په نورو برخو کې هم نوي شیان جوړ کړو لکه د طبابت په برخه کې او همدارنګه د انجینري یا د ویټرنري په برخه کې او د زراعت په برخه کې نو موږ کولی شو چې نور سیسټمونه جوړ کړو تر څو د دې هېواد او د ټولنې د پرمختګ او د هغوی د اسانتیا دپاره ډېر مفید اوسي نو زما اصلي غوښتنه دولت څخه دا ده چې ځوانانو ته داسې یو چاپېریال برابر کړي چې هغوی پکې خپل ازموینې او ټیسټونه او تجربې ترسره کړي تر څو وشي کولی په آینده کې یو ښه راتلونکی موږ وطن ولري ډېره مننه قربان خوشحاله اوسېږئ انجینر صاحب راسره و دا د الفلاح پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي یو تن محصل دی ماشاءالله وړتیا خو تاسو ګورئ چې ځان یې ظاهر کړی ګورئ تاسو نو انجینر صاحب مهرباني وکړئ ته حرکت ورکړئ چالان یې کړئ چې موږ هم ننداره وکړو لیدونکي هم ننداره وکړي صحیح لومړی دې بټن لارې موږ کولی شو دا سټارټ کړو صحیح ده بیا دلته موږ لومړی موږ دا کښتۍ سټارټ کړه بیا د دې سره کنیکټ شوه نو اوس موږ کولی شو چې د دوو طریقو څخه په استفادې دا استفاده کړو لومړی د دې کمپیوټر د بټنو په واسطه باندې دا کنټرولېږي چې د دې بټنو په واسطه باندې موږ پرې حرکت کوو صحیح ده او دې په واسطه ښي او چپ طرف ته حرکت کوي او دلته د دې بټنو په واسطه باندې دې دا کوم مزایل چې دي دغونې دا فایر کېږي نو اوس موږ هغه نه فایر کوو ځکه چې مشکل پیدا کوي که نه نو بل طرف ته دلته په دې کې دا د رادار سیسټم لګېدلی که مثلا دې ته یک شی رالنډېږي په هوا کې نو دلته یو اواز یو جسم دې ته رالنډ شي دلته د وارننګ ورکوي که ډېر لنډېږي نو خطر حالت نو دلته دا ډسټنس هم ښایي چې مثال یو جسم په څومره حالت کې را روان دی د هغې سټیټس ښایي چې مثلا په کوم حالت یې نارمل دی وارننګ حالت یا ډینجرس او په دې کې د ټچ له لارې هم موږ کنټرولولی شو مثال چې دې دا سرعت دی دلته سرعت کنټرول هو ډېره مننه کور ودان انجینر صاحب خوشحاله اوسېږئ لیدونکو تاسو د دې منظم حرکتونه ولیدل او دې ځوان دا کښتۍ جوړه کړې ده هېواد دپاره یو ویاړ دی او اولاد یې وځلئ لکه ستوری د اسمان کور ودان مننه خوشحاله اوسئ د پامیر هندارې قدرمنو اورېدونکو په دې هیله چې د نن ورځې دا خپرونه ستاسې د خوښې وړ ګرځېدلې اوسېږي الفلاح پوهنتون ته راغلي وو دلته د کمپیوټر ساینس پوهنځي
یو تن محصل کم افتکار چې کړی و کوم پرمختګ په اصطلاح دا د ګران افغانستان لپاره د ویاړ خبره ده. نو خپرونه تاسو وکتله په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې اوسېږي. لیدونکو ما سراج الدین پژواک او د کیمرې برخه کې محمد عاګل اتل ته اجازه راکړئ. تر بیا پورې ښې چارې ښه وخت د یو آباد افغانستان په هیله. د الله په امان.